د انسان په بدن کې هغه کم ځای ده چې جوبل شي ډېر زر جوړېږي. سلامونه نیکې هیلې د خیال نړۍ درنو لیدونکو راغلیو. بتخاک څلور لارې ده، دغلته به د خلکو سره روغبړ کوو، حال احوال به کوو، ټوکې ټکارې به کوو، حال احوال به اخلو. نو موږ سره اوسئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تر صبحی جوړې. مننه. نوم مبارک دی؟ صداقت. صداقت خانه د کوم ځای؟ د ننګرهار. ننګرهار کې د کوم ځای؟ ننګرهار کې د بټي کوټ. ها د بټي کوټ نه کابل ته راغلی. د څه کې د څه دیګونه کې څه چولې؟ دا شربت دی، ګوړه ده، حفظه ده، ګرمې شي. دا د ګوړه شربت څه ګټه لري؟ دا ډېرې ګټې لري، بس خپله غریبي پکې روان دي. شکر ګرمي ختموي. او ګرمي ختموي. کار روزګار د څنګه ده؟ الحمدلله والله د ستاسو شکر دی، بس روان دی، ګزاره کوي، ساعت پکې تېر دی. درسونه دې ویلي؟ تعلیم مې نه دی کړی، څلورمه پورې مې کړی، ډېر مې نه دی کړی، بیا مجبوري وه، بس مجبورۍ د وجې مې پرېوست. د مجبورۍ د وجې نه تعلیم پرېښی. نو اوس څه وخت نه راځې، تر څه وخته به دلته ولاړ یې؟ ولا سهار 8 بجې نه دي، 8 بجې راشم، ماخوستن 8:30 بجې بند کړو، 9 بجې لکې 9:30 وتاک ته راشم. دا کوم مزدوران چې خلک نور کارونه کې کوي هغه تاسو په دغه کې پوره کوئ؟ او شکر دی، بس چې ګرمي شي بیا کار کېږي، ډېره ګټه پاتې کېږي. شکر دی، بس ګزاره پکې روان. صداقت خانه د ننګرهار خلک اکثر شاعران دي، لیکوالان دي، که نه مستانه خلک دي دغسې لا څنګه چې ته یې. نو ستا کوم شعر یاد دی؟ نه ولا شعر خو مې نه دی زده. نو ټوکه به راته ووایې؟ ولا ټوکې کې وندل ناکام شوم، ځکه چې ټوکې مې ډېرې نه دي کړي، نو شعرونه ډېر ویلي دي، بس ټول مې دا همدا. او که پوښتنه درنه او که پوښتنه راته جواب کړي؟ پوښتنه څنګه پوښتنه وکړم؟ که پوښتنه درنه کومه راته جواب کړي؟ صحیح ده، زه ته یې وکړه. د انسان په بدن کې هغه کم ځای ده چې جوبل شي ډېر زر جوړېږي. د انسان په بدن کې هغه کم ځای ده چې جوبل شي ډېر زر جوړېږي. نو چې غوښه هم نه ده، نو غوښه خو ده، کم ځای دی؟ کم ځای ونه شو. نه ګېډه نه کېږي. مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.